د محمد اغې ولسوالۍ چې د لوګر ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله خورا مهمه بلل کیږي او پلازمینې کابل ته په 25 کیلومتره کې پرته ده. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ مسؤلین په دغه ولسوالۍ کې د پوره امنیت خبر ورکوي او وایي چې په تیر یو کال کې په لسګونه پروژې پیلې شوي چې څه تر کار لاندې دي او نورې بشپړې شوي دي. دغه راز دوی د هیواد ملي تجارانو او همکارو موسسو باندې غږ وکړ چې د دوی د پانګوالۍ لپاره د امنیت وړ شرایط چمتو کړي دي. د هغې ولسوالۍ کې تقریبا چې زیاته اندازه مساحت لري، غټه ولسوالۍ ده. تقریبا په الحال د ما پر راتګ سره چې زه دلته راغلم 9 پروژې موږ په الحال د کار لاندې لرو چې په هغې کې بعضې پروژې تکمیل شوي دي، بعضې د کار لاندې دي. امارت پر راتګ سره هم ساحې په امن شوي دي، هم امنیتي برخه کې انشاءالله موږ کوټلې ګامونه اخیستي دي. له بلې خوا د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه خوښ بریښي او زیاتوي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره په اطمینان سره د ژوند چارې په مخ وړي. مخکې به بعد له ماښامه مو کلي ته نسو تلای، اوس که د شپې روانه مې څه مشکل نشته او که د ورځې روانه مې مشکل نشته. که جمهوریت وخت کې چې وو جنګونه ډېر وو او خلک مشکلاتو سره واقع وو، څوک بازار ته نه راتله، سوداګانې زموږ کمزورې وې. اوس خلک بازار ته راځي، زموږ سوداګانې ښې سوي دي. د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ په تیر حکومت کې د سختو جګړو ډګر و چې د اسلامي امارت پر راتګ سره امنیتي حالت پکې د ډاډ وړ ده.